د مهمو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د قطر د ښاروالۍ له وزیر سره د افغان سفیر کتنه. د شانګهای همکاریو سازمان په ناستو کې د افغانستان د ګډون بیا پیلېدل. د سرحدونو قومونو او قبایلو له وزیر سره د ایران د سفیر لیدنه. او پر غزې د اسرائیلو د تازه بریدونو ته پراخ نړیوال غبرګونونه. د واق ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د سلواغې 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان سفیر سهیل شاهین د قطر دولت د ښاروالۍ وزیر عبدالله بن حمد بن عبدالله العطیه سره کتلي دي. قطر کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل او دوحې د ښاروالۍ ترمنځ د ګډو همکاریو پراختیا خبرې کړي دي. د یاد سفارت په وینا دواړو لورو د سړکونو جوړولو او بیا رغونې، د هوایي او ځمکنیو پلونو جوړولو، د ظرفیت لوړونې پروګرامونو او یو شمېر نورو اړونده موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. په روسیه کې د افغانستان سفیر ګل حسن حسن ویلي افغانستان غواړي د شانګهای همکاریو سازمان په ناستو کې خپل فعال ګډون بیرته پیل کړي. نوموړي د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي افغانستان د یاد سازمان ناظر هیواد دی او باید د همدې حیثیت له مخې په غونډو کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړې د مسکو او بیجینګ د هڅو په پایله کې د یاد سازمان ډیر غړي هیوادونه دې پایلې ته رسیدلي چې د افغانستان فعال ګډون عملي کیدونکی دی. هغه ټینګار کړی چې افغانستان به د شانګهای همکاریو سازمان په راتلونکو ناستو کې د ګډون لپاره هڅې جاري وساتي. بلخوا په روسیه کې د افغانستان سفیر ګل حسن حسن وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به د مستقیم الوتنو شمیر زیات شي. نوموړي د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د آریانا افغان هوایي شرکت د اونیزې الوتنې ترڅنګ به ډیر ژر کامیر هم مسکو ته مستقیمې الوتنې پیل کړي. حسن زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ د متقابل سفر د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي چې دا به د الوتنو شمیر زیات کړي. په کابل کې د ایران سفیر علیرضا بګدلي د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له وزیر ملا نورالله نوري سره د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډ سرحد د تثبیت او سرحدي نښو نښانو د نوي کولو په اړه خبرې کړي دي. دغه کتنه کې د ایران سفیر د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډ سرحد د تثبیت او سرحدي نښو د نوي کولو په تړاو زیاته کړي چې ایران چمتو دی له افغانستان سره د ګډ سرحد د تثبیت په برخه کې کار ته دوام ورکړي او نورې چارې هم ګړندۍ کړي دي. ورته مهال د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحد د تثبیت او سرحدي نښو د نوي کولو لړۍ په رسمي ډول پیل شي. د هیواد په 18 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینونو فرعي کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان وایي دغه کمپاین چې 4 ورځې به دوام وکړي په لړ کې به یې څه باندې 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. ورته مهال له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو له ګوزن څخه وژغورل شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا عبداللطیف منصور په مشرۍ د چارو د ښه والي، ښې همغږۍ او متوازن پرمختګ په موخه د مؤسسو له استازو سره غونډه شوې ده. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې منصور مؤسسو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې ده چې پراختیایي پروژې دې د خلکو اړتیاوو ته په کتو پلي شي. نوموړي ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ شوی او مؤسسې کولی شي خپلې چارې په ښه ډول پرمخ یوسي. امید رسنیزې شبکې د کابل پوهنتون په ګډون له څو معتبرو تحصیلي بنسټونو سره
د ګډې همکارۍ هوکړې لاسلیک کړي دي. د هوکړې دا غونډه د حکومتي چارواکو، د یادو پوهنتونونو د مسؤلینو، د رسنیو استازو او استادانو په شتون کې پرانیستل شوه. د یادې رسنیزې شبکې رئیس حسن الله حبیبي وایي له دې هوکړې موخه د رسنیزو چارو اړوند د ظرفیت لوړونې پروګرامونه، د عامه پوهاوي خپرولو پیاوړتیا او د ژورنالیزم پوهنځي با استعداده زده کړیالانو ته کاري فرصتونو برابرول دي. حبیبي وایي چې ځوانان باید په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي او تازه فارغ شویو ژورنالیستانو ته به په اوږدمهاله او لنډمهاله کاري زمینې برابرې شي. د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري هرات ولایت کې د سیمنټو پروژې له روانو چارو څخه لیدنه کړې ده. بدري د یادې پروژې د چارو پر چټکتیا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به کورنی تولید پیاوړی او سلګونه کاري فرصتونه برابر شي. د کانونو او پټرولیم وزیر د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د سیمنټو د سترو پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي. مالیې وزارت ویلي چې د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ د نقلیه وسایطو مالیاتي ترانسپورتي ښاروالۍ او ترافیکي باقیاتو د معافیت موده د 10 میاشتو لپاره نوره هم وغځول شوه. د یاد وزارت د اعلامیې له مخې د مالیاتو د معافیت موده د 1994 لمریز کال تر پایه 90 سلنه، د 1995 له پیل څخه د 1999 لمریز کال تر پایه 80 سلنه او د 1998 له پیل څخه د 1401 لمریز کال تر پایه 70 سلنه مالیاتي معافیت اندازه منظوره شوې ده. د متحده عربي اماراتو، ترکیې، مصر، اردن، اندونیزیا، پاکستان، سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې پر غزه کې د اسرائیلو له لوري د اوربند پرله پسې نقض غندلی. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې هغوی د ملکي وګړو شهیدانول او د بریدونو دوام په اړه اندېښنه ښودلې. په غزه کې د تلپاتې اوربند، د غزې د بیا رغونې او د فلسطینیانو د برخلیک ټاکلو د حق غوښتنه یې کړې ده. د الجزیرې د راپور له مخې د غزې د اوربند له پیل راهیسې اسرائیلو لږ تر لږه 509 فلسطینیان شهیدان کړي او 1405 نور یې ټپیان کړي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهیر جیسوال د پاکستان هغه څرګندونې چې ګواکې په بلوچستان کې د بریدونو تر شا د نوي ډیلي لاس و رد کړی دی. نوموړي ویلي چې دا د پاکستان پخوانۍ تګلاره ده او غواړي له خپلو کورنیو ناکامیو د خلکو پام بله خوا واړوي. د پاکستان د پنجاب ایالت په لودهران ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د یوې ښځې او یوه ماشوم په ګډون 4 تنه مړه شوي او 28 نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو ویلي چې دغه پیښه د یادې ولسوالۍ په منډهالي موړ سیمه کې شوې ده. د چارواکو په خبره د یادې پیښې ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له CNN تلویزیون سره مرکه کې ویلي چې تهران د سیمې د شریکانو او منځګړو له لارې له امریکا سره اړیکې لري چې تر دې دمه یو څه پایله هم ورکړې ده. نوموړي ویلي ایران جګړه نه غواړي او باور یې ښودلی چې هیواد یې له امریکا سره عادلانه تړون ته رسېدلی شي. خو په ورته وخت کې دا هم ویلي چې ایران د خبرو اترو د یوه لوري په توګه نور پر امریکا باور نه لري او په خبره یې اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه د منځګړو په توګه هڅې کوي چې د ایران او امریکا ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ټاکل شوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن له خپل قزاقستاني سیال یرمیک کوشر بایوف سره په انقره کې وګوري. ترکي رسنیو راپور ورکړی چې دواړې خواوې به د ترکیې او قزاقستان د ګډ ستراتیژیک پلان ډلې په دغه غونډه کې د دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان، ایران، فلسطین او د سیمې پر نورو وروستیو بدلونونو خبرې وکړي. د روسیې د امنیت شورا رئیس سرګی شویګو چین ته رسېدلی دی.
د چینایي رسنیو د راپور له مخې سرګی شویګو د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره د نړیوالو بدلونونو د څو اړخیزې همکارۍ پر پیاوړتیا او د چین روسیې د ستراتیژیکو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. وانګي ویلي چین او روسیه د ملګرو ملتونو د دایمي غړو په توګه مسؤلیت لري چې د نړیوال نظام ساتنه وکړي او د عادلانه څو قطبي نړۍ د رامنځته کېدو لپاره ګډ کار وکړي. او وروستی خبر مو هم دا چې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس مولوي احمدالله وثیق په اندونیزیا کې د دغه هیواد د فوټسال کمیټې له رئیس میکایل ویکټور سیانیپار سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د اندونیزیا د فوټسال لیګونو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو او د دواړو هیوادونو د فوټسال کمیټو د اړیکو پر پراخېدو خبرې شوې دي. همداراز پریکړه شوې چې په اندونیزیا کې میشتو افغانانو ته د تمرین زمینه برابره شي. په پای کې هوکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د فوټسال کمیټو ترمنځ یو هوکړهلیک لاسلیک شي څو ترمنځ یې اړیکې دوامداره او بنسټیزې شي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره.